او بیا یسالونک ماذا ينفقون، د مؤمنانو د یو سوال جواب ورکړه دی الله، او مضمون د انفاق فی سبیل الله دی زینا الله جل جلاله را بیانول شروع کړو. مؤمنانو نبی علیه السلام نه تپوس کوو چې مونږه څه شی د الله په نوم باندې خرج کړو او په چا باندې خرج، خیرات کې مونږ څه شی ورکو او چاله ورکو. نو الله جل جلاله ورته جواب راولېږل چې څومره چې ستاسو وس دس نه کېږي خیرات ورکول، په دې کې تاسو ته څه مقدار مقرر نه، دا د عام خیرات بحث دی، د زکات نه، ځکه چې زکات لپاره نصاب مقرر دی او بیا د هغه مال نه څومره زکات ورکول کېږي د هغې هم مقدار مقرر دی. دلته عام خیرات نفلي صدقې چې دي هغوی په باره کې خبر راغلی، هغوی باره کې الله جل جلاله چې دی نو مسلمانو ته جواب رالیږلی، هغوی نفلي صدقاتو باره کې معلومات کو چې مونږه خیراتي شی څومره ورکو او چاله ورکو. نو الله یوه خبره په دوی پرېښوده، ځکه که مقرر کړی وی نو بیا به یې کیدی شي چې د هر چا وس نه وی چې خیراتي شی ورکول خو ستاسو په اختیار دی چې څومره یې ورکولی شئ، چاله ورکئ هغه یې ورته بیان کړه چې مور او پلار چې جدا دي درنه او غریبان دي، خپل خپلوان هغه غریبان دي، یتیمانان دي، عام مسلمانان غریبان دي، وابن السبیل او مسافر دي. قل وایا ما انفقتم، هغه چې خرج کوئ تاسو، من خیر سسیز د خپل مال نه، څه شی د مال خپل نه، نو په هغې کې حصه ده د مور او پلار، فللوالدین دې دپاره د مور او پلار، والاقربین او خپل خپلوانو، والیتامه او یتیمانانو دپاره، والمساکین او غریبان، وابن السبیل او مسافر الله. خیراتی سیزونه دی خلکو لپاره، خیرات چاله ورکئ دغه خلکو له ورکئ.